بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې اته درشم درس د فارن کې کاسکیډینګ باندې نن شکو کار کوو. راځو دلته یو ماسټر ټیبل دی چې څنګه موږ فارن کې د ماسټر ټیبل سره ریفرنس کوو یا لینک کوو، او بل چایلډ یا ډیټیل ټیبل دی. ماسټر ټیبل یا پیرنټ ټیبل او بل چې دی چایلډ یا ډیټیل ټیبل. لومړی راځو موږ دلته اول ګورو که مثال چې چیرته که ټیبل نه مخکې جوړ شوي نو بیا هغه ډیلیټ کوو نو نوی ټیبل نه جوړو. لومړی راځو دلته ورته چې یو ماسټر ټیبل کریټ کوو د چی په نامه، د کورس په نامه. دا څه دی؟ دلته دوه فیلډه دا لري چې مثال سی آی ډي، مثال دا څه دی؟ پرایمري کې په دې باندې کوم کانسټنټ موږ اضافه کړی دی؟ پرایمري کې کانسټنټ اضافه دی. او بل نوم دوه فیلډه لري چې مثال سی نیم وارچار، مثال ټکس یا سټرینګ ویلو موږ په دې کې داخلو. راځو چایلډ ټیبل ته، چایلډ یا ډیټیل ټیبل ته کریټ ټیبل سټوډنټس. مثال ته ګورو چې مثال د دې آی ډي چې ده څه ده؟ پرایمري کې ده یا پرایمري کې کانسټنټ پې کریټ شوی دی. او بل دلته موږ څو فیلډه لرو؟ درې فیلډه لرو. بل څه دی؟ سټوډنټ آی ډي ده، سټوډنټ نیم ده، او کورس آی ډي ده چې کورس آی ډي د دې سره څه کېږي؟ لینک کېږي د ماسټر ټیبل سره. د دې دپاره څه کړي؟ کانسټنټ دلته ورته فارن کی ته نوم ورکړی دی. مثال که تاسو فارن کی ته نوم ورنه کوئ نو کمپیوټر دا نوم په خپله ورکوي. دا چې دی څه دی؟ اپشنل دی، یعنی اختیاري دی، که تاسو ورکوئ که نه ورکوئ. دا مثال دلته دی کانسټنټ، مثال د پرایمري کې نوم، نو دا څه دی؟ اپشنل دی، اختیاري دی، که تاسو ورکوئ دا نوم که نه ورکوئ. اوس راځم دلته د دې موږ نن په کاسکیډ باندې کار کوو چې ان ډیلیټ سیټ. مثال دلته ورته چې ان ډیلیټ، موږ ورته چې ان ډیلیټ دلته ورته د سیټ د دې سیټ ډیفالت پر ځای ورته چې کو ورته لیکم چې کاسکیډ سیده سیټ ډیفالت په ځای مې چې ورته ورکړه کاسکیډ. اوس دا چې کوم دا ټیبل کریټ کوم، دا ټیبل مې کریټ ک. اوس راځم دلته په دې اول په ماسټر ټیبل کورس ټیبل زموږ چې دی ماسټر ټیبل دی، په دې کې اول ډیټا ور داخلو. دلته ورته چې انسرت انټو کورس ویلو موږ څو فیلډ لرو؟ دوه فیلډ لرو. که دلته موږ ورته مشخص کو که مشخص نکو نو دلته موږ دوه فیلډ لرو بای ډیفالت، نو دې ته چې کو دا ویلو ور داخلو. انسرت دغه څه ریکاردونه چې دي دغه ډیټا موږ په دې کورس ټیبل کې ور داخل کوو. اوس یې ګورو چې مثال سلیکټ کوو، سلیکټ دلته وګورئ مثال دا چې شو دغه یو دوه درې څلور ریکارډ په دې کې داخل شو، همدغه ریکاردونه. اوس راځو سټوډنټ ټیبل ته. په سټوډنټ ټیبل کې موږ درې فیلډونه لرو چې یو دا چې دی د کورس آی ډي دی. کورس آی ډي دا چې دی مثال ته 1 دی، او دلته موږ ورته د اس کیو ال سرور کورس دی. اس کیو ال سرور کورس مثال دا اول شاګرد هم د اس کیو ال سرور کورس ټریننګ اخلي، او دویم شاګرد هم د اس کیو ال سرور چې اخلي ټریننګ اخلي. راځو دا چې کو انسرت کو، مثال دا هم انسرت که دا ریکارډ په دې کې ور داخل شو. اوس ګورو ورته چې سلیکټ اکزیکیوټ، ګوره دا دوه ریکارډونه داخل شو. که زه راشم کورس ته، کورس ټیبل ته، او ورته وایم چې مثال دغه ټیبل نه دغه ریکارډ اول ریکارډ چې آی ډي اول ریکارډ دی دا چې کا ډیلیټ کا. که زه ورته وایم چې اکزیکیوټ نو دغه ریکارډ به چې د کورس ټیبل نه به ډیلیټ شي. که زه راشم کورس ټیبل کې وګورم دا آی ډي 1 ګوره اس کیو ال سرور دلته نشته دی، خو دلته موږ چې غوره کړی دی په دې کې موږ ورته چې ان ډیلیټ کاسکیډ. که چیرته د ماسټر ټیبل نه د دې ټیبل نه ریکارډ ډیلیټ شو نو څه چایلډ ریکارډونه چې دي د دې نه چې کوم ریکارډ ډیلیټ شو د کورس ټیبل نه، کوم د دې پر تړلي ریکارډونه چې دي یا کوم کورسونه چې په دې کې داخل شوي دي هغه هم باید څه شي؟ ډیلیټ شي. که اوس دلته راشم وګورم
نو د دې سټوډنټ ټیبل کې وګورم دا مثال چې ریکارډ شته که نشته دی. اوس اکزیکیوټ ګوره دا دوه ریکارډ ډیلیټ شوي دي. کوم ریکارډونه و چې مثال د یو نو دا ډیلیټ شوي دي. اوس بیا راځم په دې باندې موږ یو بل عمل کار کوو. نو په دې ته وایي تاسو متوجه اوسئ کله چې تاسو ډیلیټ کاسکیټ یا اپډیټ کاسکیټ ان کوئ نو په دې کې به تاسو متوجه اوسئ چې مثال دلته که تاسو په ماستر ټیبل کې یا پیرنټ ټیبل کې بدلون راولئ هغه بدلون اتومات چیرته ځي دغه کې هم بدلون راځي په چایلډ ټیبل کې او یا ډیټیل ټیبل کې هغه بدلون راځي. که دلته اوس راشو بیا ورته چې اول چې چایلډ ټیبل نه ډاټا ډیلیټ کوو بیا ماستر ټیبل نه هر وخت چې ډاټا ډیلیټ کوئ لومړی د چایلډ ټیبل نه ډیلیټ کوئ بیا د ماستر نه که تاسو اول لومړی ماستر نه ډیلیټ کوئ دا نشئ کولی ځکه چې دا چایلډ ټیبل ریفرنس د دې سره دی. نو تاسو باید اول چې وکئ د چایلډ ټیبل نه ډاټا ډیلیټ کوئ بیا د ماستر ټیبل کې یو ریکارډ وي په چایلډ ټیبل کې تو فارن کې وي تاسو مثال یو ریکارډ د ماستر ټیبل څو ځلې تاسو کولی شئ چایلډ ټیبل کې ور داخل کړئ. مثال که یو ریکارډ دلته لکه دلته موږ چې رالو دلته ګوره دا یو دی که نه دا د دې ریکارډ نوم دا د اس کیو ایل سرور کورس هم دلته په دې سټوډنټ یا چایلډ ټیبل کې دوه ځل ور داخل کړ. اوس راځو دلته د دې په ځای چې مثال ورته ویو چې مخکې ویل چې ډیلیټ کاسکیټ دلته اوس ورته وایم چې اپډیټ. اوس مثال زه څه اپډیټ په دې کې راولم نو دلته راځم ورته ډیلیټ په ځای ورته وایم چې اپډیټ. لومړی چې کومه کورس ټیبل یا ماستر ټیبل کریټ کوم مثال دا مې کریټ کو جوړ مې کو. اوس راځم نو مثال چایلډ ټیبل یا ډیټیل ټیبل کریټ کوم دا مې کریټ ک. اوس راځم همدغه معلومات بیا ور داخلوم ورته وایم چې اکزیکیوټ ګورم چې مثال دا ور داخل شو کنه شو رن کوم ګوره مثال دلته دا اس کیو ایل 1 2 3 سلور ریکارډ دلته چې شو داخل شو. اوس بیا هم دا ورته وایم چې اکزیکیوټ مثال دا دوه ریکارډ په دې کې ور داخل شو. اوس که زه دا سلیکت کوم نو دا دوه ریکارډ په دې کې داخل شو. آی ډي څو ده یو ده په کورس کې څو ده د دې آی ډي مثال دلته یو ده. راځو اوس دا زه اپډیټ کوم مثال څو ته اپډیټ کوم 99 ته اپډیټ کوم. که زه دا ریکارډ اپډیټ کوم ګوره په کوم کې په کورس ټیبل کې اپډیټ کوم 99 ته دا آی ډي. اوس که زه کورس ټیبل ته راشم او دا وګورم مثال دا آی ډي به شي 99 ته اپډیټ شوی دی اس کیو ایل سرور. کو سټوډنټ ته راشو مثال دا مونږ چک کړه اپډیټ کړو مثال ګوره یو نه 99 ته چینج شو ځکه چې مونږ اپډیټ ریکارډ هم په کوم په ماستر ټیبل کې چې اپډیټ کړو هغه اتومات هغه اپډیټ په دې آی ډي کې کوم چینج چې راغی هغه اتومات مثال چې ته ځي چایلډ ټیبل ته ځي. نو دلته د دې لپاره په دې په واسطه که دا ان نه وي نو هغه چینج دلته نه راځي. نو دلته که تاسو اپډیټ ویلی نو دا اتومات هلته راتلی شي. مونږ کولی شو چې دواړه چې وکړو دلته راشو ورته وایو چې دا کاپي کو کاسکیټ اپډیټ دواړه یو ځای وکارو ورته وایو چې مساوي دا مثال په دې شکل سره ان ډیلیټ کاسکیټ ان اپډیټ کاسکیټ. مثال دلته دا موږ اضافه کړو. لومړی راځو مثال دا ټیبل بیا ډیلیټ کوو دلته راځو کورس ټیبل بیا ډیلیټ کوو مثال دا مو ډیلیټ کوو. اوس راځو بیرته ماستر ټیبل یا کورس ټیبل بیرته کریټ کوو او ورپسې راځو په دې آپشن سره مثال چې موږ چې کاسکیډینګ په دوه آپشن ورته اضافه کوو دا ټیبل کریټ کوو. که زه اوس راشم دلته ورته وایم چې دا انسرت کا ور داخل شو او بیا زه اوس وګورم هماغه ریکارډونه دلته چې دي ور داخل شوي دي. بیا راځم مثال دغه ریکارډونه مثال د دې کورس اول آی ډي د دې دلته ور داخلوم مثال چې دلته زکیم اول کورس اخیستی او ممتازم مثال اول یعنی اس کیو ایل سرور کورس اخیستی دی. اوس زه راځم که چیرته دا اپډیټ کوم دلته مثال اپډیټ مې که دا به چې شي اپډیټ شوی به چیرته په کورس کې به هم اپډیټ شوی دلته وګورئ او په چیش کې به سټوډنټ کې به هم اپډیټ شوی. که زه چیرته راشم او دا اوس مثال ډیلیټ کوم دا 99 مثال دا ریکارډ زه د دې ټیبل نه ډیلیټ کوم نو دا به بیا چې شي اتومات به د سټوډنټ نام ډیلیټ شي او د ماستر ګوره د دې نام ډیلیټ شو. او دلته راځم ماستر ټیبل کې ګورم مثال په کورس ټیبل کې د دې نام ډیلیټ شو. کله چې ریکارډ د ماستر ټیبل نه ډیلیټ شي او هغه هم د چایلډ ټیبل نه اتومات شکل سره چې کېږي ډیلیټ کېږي ځکه دوی یو بل سره لینک دی د کاسکیټ په شکل سره. اوس راځم دلته بیا همدا شکل بیا ورته چې ډیلیټ کا دا هم ډیلیټ کوم او ماستر ټیبل بیا کریټ کوم په دې شکل سره او اوس راځم ورته وایم چې
کله چې د د ریکارد مثال ډیلیټ شو یا اپډیټ شو اس عمل مخه یا نل کا په دواړو کې د دې په ځای ته مثال ډیلیټ وکي او اپډیټ عمل وکي نو سیټ نل مثال دلته راځو دا ورته چیک اوس موږ په ډیلیټ باندې ان که ورته کله چې ډیلیټ کوم ریکارد مثال چایلډ ټیبل کې چې هغه آی ډي نل کا مثال په دې شکل سره دلته ورته چې انزرت اوس ګورو سلیکټ کوو او بیا راځو دلته دا مثال انزرت کوو دا ریکاردونه او ګورو چې مثال سلیکټ دلته ګوره دا داخل شو که زه اوس راشم دلته مثال همغه اول ریکارد دا اول ریکارد مثال د دغه نه کورس ټیبل نه زه ډیلیټ کم اوس دا زه ډیلیټ کوم اگزیکیوټ که زه اوس وګورم په همدې کې دا ما ډیلیټ که سټوډنټ ټیبل ته راشم ګورم ورته یم چې دا څه شوي دي نل شوي دي سیټ نل په دې شکل تاسو کولای شئ چې ډیفالت هم کې تاسو سیټ کړئ نو نل ته سیټ کړئ او که نو اکشن نو اس عمل نه ترسره کوي چې مثال د هغې ځینه کوم ریکارد یا دغه ډیلیټ شي نو دا د چې د کاسکیډ طریقه چې مثال څنګه تاسو کاسکیډ د فارن کی سره اټکوي یا د اپشن یا د کلاس سره اټکوي چې مثال دواړه ټیبل سره لینک کوي کله چې د ماستر ټیبل کې کوم تغییر راځي هغه اتومات په چایلډ ټیبل کې اپډیټ شي که د ماستر ټیبل نه ډاټا یا ریکارډ ډیلیټ کیږي نو په هغه صورت کې باید د چایلډ ټیبل نه هغه ډاټا ډیلیټ شي مننه چې تر دې دمه زما سره وئ که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي